د ګیټ کورس ته ښه راغلاست. ګیټ یو ورژن کنټرول سیستم دی چې هلته تاسو کولی سئ خپل د فایلونو او د کوډ منیجمنټ وکړئ. ګیټ د دې لپاره کارول کیږي چې مختلف کسان پر یو پروژه باندې په همزمان وخت کې کار وکړي او د دوی دغه کوم کار چې کوي هر کس جلا جلا کمپیوټر کې کار کوي، یا یو څوک غواړي یو فایل جوړ کړي او دغه فایل کې تغییرات راولي، د هر فایل هغه زوړ ورژن له ځانه سره ولري، نو ګیټ د دې لپاره یو ښه اپشن دی چې وکارول سي. په دې کورس کې به موږ او تاسو لومړی د ګیټ په اساساتو باندې پوه سو، وروسته به موږ او تاسو راسو ګیټ هاب ته، د ګیټ کوم ټولز چې دي لکه ګیټ هاب، ګیټ لاب او بیټ باکیټ. وروسته به موږ او تاسو د ګیټ اډوانس سیکشن ته ځو چې سره کام کولی سو د اوپن سورس پروجیکټونو سره موږ او تاسو کنټریبیوشن کولی سو، سره کم کولی سو چې یو سټیټیک ویب سایټ د ګیټ هاب پر پیجز باندې هوسټ کو، او همداسې څنګه کولی سو چې ګیټ هاب اکشنز کار کو، اټومیشن پایپلاینز CI/CD سره کم کولی سو چې په ګیټ هاب کې اپلای کو، او همداسې به موږ او تاسو د ګیټ پر سیکیورټي باندې بحث وکړو چې موږ څرنګه کولی سو ګیټ هاب ته SSH کی ورکړو او SSH کی څخه هدف څه دی. په اخر کې به موږ او تاسو د ګیټ پر ډاټ اګنور فایلونو او همداسې د انډو سیکشن باندې بحث وکړو چې موږ او تاسو څنګه کولی سو کم چینجونه چې موږ په فایل کې راوستلي سره کم یې کولی سو چې ریسیټ یې کو، سره کم کولی سو چې هغه ریورډ کو، هغه چینجونه بیرته شاته یا هغه مخکني چینج ته یوسو. چیرې تاسو غواړئ د ګیټ او ګیټ هاب پروفیشنل سئ، نو همدا کورس ستاسو لپاره یو بهترین چانس دی چې ګیټ او ګیټ هاب زده کړئ.